ور تاریخ ندی قربان شمع وطنای زد کوم تاریخ دیوان شمع وطنای یاقوت خانه حاجي بابا زه نن ډېر خوشحاله یم. څنګه حاجي بابا؟ زما په ژوند کې همدا غټ ارمان و چې خپل یار محمد زوی ته مې یو د خوشحالۍ دستمال شکر ده د ارمان دې خدای مې دا ارمان هم پوره کړ. که اوس مړ شم نو هېڅ مړ نه یم. حاجي بابا دا ته څه وایې؟ الله تعالی دې زموږ د سره وکموه. الله تعالی دې زر کاله عمر درکړي او بیا یار محمد ته دې خو کوژدن وکړه، دسمال دې ورته راوړو، د کار او کسب نه پاتې شو. وګل محمده بچیا، یار محمد چې له خیره سره اوس نامزاد شو، کار و بار باید د پخوا څخه ډېر ښایسته وي. دا څه خبره کوې ته؟ یاقوت لالا، ستا مطلب دا دی چې پخوا یار محمد یو جوړه کالي ګنډل، اوس دې دوه درې جوړه وګنډي. هو که نه؟ والله واله اوس به یار محمد وي او تمام ورځ به خسر کوي. یاره ګل محمد کله به ورسره زردالو، شفتالو، آلو بالو او خسر کره ټک ټوک ټک ټوک هره شپه به ملته یار محمد. ګل محمده بچیا، حاجي بابا څه وایي؟ داسې به وکړې چې لاړ به شي دغه د کاریز دوکانونو ته په دواړو سترګو او لږه شیریني به راوړه چې بیا برکري تزو ناوخته کېږي. حاجي بابا که ستا خوښه یار محمد هم ځان سره بوزو. نو زه لاړ شئ، زه پکې څه اعتراض نه لرم، خو زه راځم چې بیا ناوخته کېږي. حاجي بابا لږ به نقل و بادامي، لږ غوندې به نقل چوبي، چوبي څه ناخوتي دي ناخوتي او لږ خو د دې د شیرینه بابو د ذات نه هر شی چې راوړې خو زه راځئ چې ناوخته یو چارک به ځلوبۍ ځلوبۍ مه راوړه چې ګرمه. صحیح ده یار محمد، راځه نو یار محمد. زه یې له خیره سره واخله. امیر اخره یار محمد. وای یار محمد، حاجي بابا هر چې 100 روپۍ راکړې ولاکه یو روپۍ یار محمد سره شته بچیه. یار محمد هغه د فتاوات هندوانې دې یادېږي؟ خدای دې غر که ای مرغیو ویشتل خو مې هم یادېږي. او مکتب کې چې ناکام شوی هغه دې یادېږي؟ خدای دې غر که ته ناکام یې زه مشروط یم. ته اوس زه یې له خیر سره لاړ شئ ښه؟ راځه چې ځو. لږ زر راشئ له خیر سره ښه؟ په احتیاط باندې لاړ شئ تاسو له خیره. یاقوت خانه، حاجي بابا زه نن ډېر خوشحاله په دې یم چې دا 4 میاشتې کېږي چې یار محمد د خیاطۍ یو دوکان هم خلاص کړی او بل یو د دوست لور مې ورته وکړه. انشاءالله اوس به یې ژوند ګل و ګلزار وي. واجي بابا، ستا په خاطر زه هم ډېر خوشحاله یم، خو رښتیا دا دې راته ونه ویلې چې یار محمد د ورور ازرګل نه دی؟ کوم خط راغلی دی او که نه؟ ولا مخکې ورځو کې خط راغلی و او یاقوت خان هغه اوس د مینپاکۍ په یو مؤسسه کې کار کوي شاباس او خپل وطن ته خدمت کوي او تا غوندې په خپله دنده ویاړي. خو خدای دې هغې خلکو ته سزا ورکړي چا چې دې وطن کې مینونه کرلي وي او کري یې. یار حاجي بابا، د دغه لعنتي مینونو د لاسه په هره میاشت کې بې ګناه سلګونه افغانان خپل خوږ ژوند د لاسه ورکوي یا د بدن غړي. څه وکړو ولاکه پوهېږو. یاقوت خانه، زه خبر شوم چې د ټولو هېوادونو سره لاسونه یو کړي
او غواړي چې دغه نالتي تخم نور د هېوادونو څخه ورک شي حاجي که بابا دا کار وشي یاقوت خانه نو ایله به م غوږونه په ارام په شي خوله دې ګوړه شکرې خو زه چې څومره معلومات لرم دغه دوو هېوادونو دا قرارداد نه لاسلیک دوی به یې هم لاسلیک کړي انشاءالله ولا حاجي بابا منډې اواز د مین نه لکه چې راکټ راغی حاجي بابا دا نه توغندی دی او نه راکټ دی ما ته د مین اواز ښکاري اچھا خدای وکړي چې کوم څاروی پرې برابر شوی وي زه به وګورم به څوک زه راشه وګوره ځه خدای وکړي چې کوم څاروی پرې برابر شوی وي چې زمونږ او ستاسې د کلي کوم زلمی نه وي یا کومه تورسرې پرې نه وي خدایه پاکه دې مصیبت نه به موږ څه وخت خلاصېږو حاجي بابا د خدای لپاره د خدای لپاره در په در خاوره په څه شی حاجي وشو؟ بابا وای 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 څه شی وشو حاجي بابا د خدای نه د کاریزو څنګه یار محمد څه خبره ده یار محمد په مین والو څه وایې په مین والو دی؟ چېرته دی اوس د کاریزو ته څنګه راځه چې ویې ګورې ته راځه نه راځئ یاقوت خان مې ورلېږلی دی اوسه پورې هېڅ معلومات ونه شو چې یار محمد بچی به مې څنګه یي خدایه پاکه حاجي بابا سلام علیکم او یاقوت خانه ستړی مه شي ښه حاجي بابا صحت دې ښه حاجي دی بابا السلام علیکم ستړی مه شي څنګه یې خدایه خدایه کاشکې چې نه ړوند وای خدایه کاشکې دا سترګې نه وای راکړی چې نن خو مې د یار محمد بچي دا خو څه شوی خپه خو نه وای لیدلی واجی بابا د خدای تعالی شکر وباسه چې یار محمد درته ژوندی پاتې دی خیر دا به د الله رضا وه حاجي بابا ته ولې زما په باره کې دونه تشویش و دومره فکرمند یې ته په خدای باندې یقین وکړه چې زه کله په شفاخانه کې بستر وم ما حاجي بابا هلته داسې کسان ولیده چې په خپل ځان باندې مې 1000 بار شکر وایسته حاجي بابا ما هلته داسې کسان ولیده چې د چا یو لاس نه و د چا دواړه لاسه نه و د چا دواړه پښې دواړه سترګې نه وي حاجي بابا او داسې کسان مې هم ولیده حاجي بابا چې نیمایي تنې نه وي خو حاجي بابا دومره د کلکې پښې رادې خاوندان و چې بلکل د خپل ژوند او د خپلې زندګۍ نه زړونه نه ورماړه نو حاجي بابا الله تعالی مهربانه دی څو موده وروسته به انشاءالله ما ته سختګي په خاصول کېږي بیا به ما وګوري چې زه د یو سالم انسان غوندې خپل کاروبار ته د خیره ودرېږم او هېڅ خبره نشته دی ته د ما په باره کې دومره فکر او تشویش مه کوه حاجي بابا یاقوت خانه واجی بابا د دې خلکو آینده به څنګه کېږي دوی به د خپل ورځني مشکلات څنګه حل فصل کوي واجی بابا د تیرو جګړو په دوران کې ځینې مؤسساتو ورکشاپونو ډېر کلینیکونه او روغتونونه جوړ کړي وو ته خبر نه یې هماغه کلینیکونه روغتونونه اوس د مایبینو پوره تداوي کوي او یار محمد رښتیا تېره ورځ د خسر راغلی و او ډېر خواشینه و د یار محمد خسر راغلی و او یاقوت خانه ښه او ویلې زه خبر شوم چې د یار محمد یوه پښه غوسه شوې ده ښه او هغه به څه زما د لور آینده روښانه کړي حاجي بابا وایي زه دې خبرې دپاره راغلی یم چې دا کومه خپلوي م سره کړې ده دا به دلته غوسه کړو نو بیا تا ورته څه ویل واجی بابا یاقوت خانه ما به ورته څه ویلی وی زما زړه راډک شو او بس همدومره مې ورته وویلې چې شکر دی چې یار محمد بچی مې خدای ژوندی پاتې کړی که یوه پښه یې نشته دا به د الله رضا وي واجی بابا دا خبرې ماته مه کوه دا خلک بې ځایه اوتې بوتې وایي دوی ګینې دا فکر کوي چې معیوبین او معلولین نشي کولی د اولادونو خاوندان شي خپل بچیانو ته الله رزق پیدا کړي دا د هیڅ چا سره نه منمه او دا بې ځایه خبرې دي یاقوت خانه نو ولې دغې حقیقت نه خلک سترګې پټوي ولې نه غواړي احمد خان چې خپله لور یار محمد ته ورکړي واجی بابا زما مبارزه به د همدغه شړندو پر ضد دوام لري زه زیار باسم چې د خپلو معلوماتو په اړوند د دوی دا بند غوږونه ورخلاص کړمه بچیه خدای وکړي چې د احمد خان غوږونه هم ورخلاص کړي ته هېڅ تشویش مه کوه خدای مهربان دی یو لاره ګودر به ورته وګورو خدایه دا کوم انصاف دی ما خو په روغتون کې ډېر معلولین او معیوبین ولیده چې په خپلو سختګي په خو یې منډې رامنډې والې ما خو ډېر معلولین او معیوبین په ښار او بازار کې ولیده
چې په راز راز کسبونه اخته وو او خپلو کورنۍ ته حلال رزق ګټلو. خدایه ما هم ویلې چې زه به ځان ته سختګي پښه اچوم او خپلې کورنۍ ته به حلال رزق ګټم، خو خدایه زه نن څه اورم او څه وینم. یاقوت خانه د سوچونو او فکرونو نه څه نه جوړېږي. بس دا سوال کوه چې خدای دې د یار محمد زړه دغه جلکۍ څخه صبر کړي. نه 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 چې بابا دا خبرې مه کوه. زه غواړم چې هغې نجلکۍ ته خپله ترور ورولېږم او زه دا فکر هم کوم چې هغه نجلۍ د یار محمد په اړه کوم غلط فکر نه لري. هغه غواړي چې یار محمد سره واده وکړي، خو دا مشکل یوازې د هغې پلار احمد خان رامنځته کړی دی او په دې باره کې ضرور سره ګورم پرېږدم یې نه. یاقوت خانه بس خدای دې همت درکړي. ما نه خو بیخي لاره ورکه شوې ده، یو د حل لاره راولټوه. زما زړه راډک شو. ته خلاص یې بابا، ته دې خبرې نه خلاص انشاءالله. یاقوت لالا څه خبر ده ګل محمده؟ دغه یار محمد ته به تاسو خو څه نه ویلي؟ څه خبر نه یم؟ باندې په کوڅه کې ناست دی او ژاړي. ولې ژاړي؟ څه خبره ده؟ چا خبره څه نه ویلي؟ والله که په دې حساب باندې پوهېږم کله چې یاقوت لالا زه یار محمد کلینیک ته بوځم د پښې د کالب لپاره چې د هغې خوا نه بېرته راوړم دا د کلي خلک پرې ملنډې وهي او پیغور ورکوي ورته. دې بېچارګي نه څه غواړي د کلي خلک چې په دې ملنډې وهي؟ ولې؟ والله که په دې حساب باندې پوهېږم نو ته یو کار وکړه ګل محمد بچیه، کله چې دا کلینیک ته بوته او سختګي خپله ورته واچوله بېرته راغلی، ته به د کلي ټول خلک راټول کړې او زه به ملک کاکا سره وګورم، دوی ته به د مین د خطر په هکله معلومات ورکړم، دوی به پوه شي خپله رویه به د یار محمد په اړه بدله کړي. یاره یاقوت لالا زه به دا کار وکړم، خو زه ګمان نه کوم چې د کلي خلک دا خبره ومني. بچیه ته خلاص یې که نه، ته داسې یو کار وکړه یار محمد ځان سره واخله او لاړ شو د هغوی دوکان ته چې هغه خپله خیاطي وکړي او د خپلې خپې په قالب باندې تمرین وکړي. زه ته لاړ شه دا کار وکړه، نور ته خلاص. زه به دا کار وکړم یاقوت لالا، خو دې خلکو پوهول په ما شو چې ته دغه د کلي خلک پوهېږي زه یې پوهوم. زه ولې یار محمد باندې رشخند ته وهي؟ دې زړه مه خوره خیر ده بچیه، دا خلک زه پوهوم. زه ته لاړ شه. احمد خان کاکا ما دا فکر نه کوو چې ستاسو دریځ دې دومره زر بدل شي، خو تاسو ډېر نیک انسانان یاستئ چې زما خبرې مو په غور واورېدې، کور مو ودان. خیر دې په نصیب شه بچیه. هغه خبره چې ما د معلولینو او مایبینو پاک لورېدلي وو هغه هم زما د موضوع څخه لرې کړه. بله خبره دا چې اسلام هم موږ ته د اجازه نه راکوي. احمد خانه که لږ شېبه وروسته راغلې نو ما او تا به دواړه په ګډه دغه زیره جوابات ورکړو. یقین وکړه په دې زیرې به هغه ډېر خوشحاله شي. سمه ده بچیه، زه اوس لاړم. صحیح ده، زه په مخه دې ښه شه. خدای په امان. ښه زما مشرانو کشرانو عزتمند ورونو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه غواړم چې نن تاسو ته د مین او ناچاوده شیانو په اړه یو څه معلومات درکړم. هغه دا ده چې ولې په هره میاشت کې بېګناه سلګونه افغانان خپل خوږ ژوند د لاسه ورکوي. تاسو یې په علت پوهېږئ؟ علت یې دا دی چې موږ او تاسو د مین او ناچاوده شیانو په اړه باندې پوره معلومات نه لرو. زمونږ او ستاسو د هېواد په ګوټ ګوټ کې مینونه ښخ دي. دا زمونږ او ستاسو لپاره ډېر خطرناک دي، خو په دې باندې موږ او تاسو تر اوسه نه پوهېږو چې مین کوم رقم دی، چیرته کرل شوی دی او څنګه یې لرې کړو. انشاءالله ډېر ژر به زمونږ او ستاسو کلي ته د مین پاکۍ ګروپ راشي. هغه مینونه چې دلته پاتې دي هغه به خنثی او له منځه یوسي. او ورونو بله خبره ده موږ او تاسو باید خطرناک ځایونه وپېژنو، خطرناک شیان وپېژنو او په دې باندې پوه شو چې هغې سره څه وکړو، څنګه دا د منځه یوسو. ښه ورونو زما دغه لنډ معلوماتو تاسو ته مې درکړل، که څوک پوښتنه لري کولی شي چې پوښتنه وکړي. مینونه په کوم ځای کې پیدا کېږي؟ مینونه کوم ځای کې دي؟ مینونه په کوم ځای کې پیدا کېږي؟ آفرین بچیه، ډېره ښایسته پوښتنه دې وکړه. مینونه په هغه ځایونو کې پیدا کېږي چې هلته انسانان تګ راتګ نه کوي، په هغه لارو کې پیدا کېږي یعنې چې دا انسانان تګ راتګ نه کوي، او بل په هغه ځایونو کې چې هلته عسکري قطعات تېر شوي وي، هغه ځایونو کې چې هلته د حیواناتو هډوکي پراته وي، وړنګ کورونه چې انسانان پکې ژوند نه کوي. نو زما ګران ورونو مینونه اکثرا په دغسې ځایونو کې مینونه په کوم ځای کې پیدا کېږي؟ آفرین بچیه، ډېره ښایسته پوښتنه دې وکړه. مینونه په هغه ځایونو کې پیدا کېږي چې هلته انسانان تګ راتګ نه کوي، په هغه لارو کې پیدا کېږي یعنې چې دا انسانان تګ راتګ نه کوي، او بل په هغه ځایونو کې چې
چې هلته عسکري قطعات تېر شوي وي، هغه ځایونو کې چې هلته د حیواناتو هډوکي پراته وي، هغه وران ویجاړ او ړنګ کورونه چې انسانان ژوند نه کوي په هغې ځای کې. نو زما ګرانو ورونو مینونه اکثرا په دغسې ځایونو کې پیدا کېږي. وروره زه دا حق نه لرم چې تاسو ته ووایم مینونه په څو ډوله دي او څو ډوله نه دي. د بشر دشمنانو زموږ او ستاسو دې وطن ته ډول ډول مینونه راوړي دي چې اکثرا موږ او تاسو لیدلي دي او اکثر هم نه دي لیدلي. نو ورونو موږ او تاسو که کله یو مین ګورو یا یو ناشنا شی ګورو نو باید هغې ته لاس ور نه وړو، غرض ځای څخه بې ځایه نه کړو. موږ او تاسو باید د کلي سپین ږیرو ته، د مین پاکۍ ګروپ ته او یا لنډې امنیتي مسؤلینو ته خبر ورکړو چې هغوی راشي دغه مینونه خنثی او له منځه یوسي. کوم ځای کې ماینونه شته په کوم ځای کې نشته؟ وروره ډېره ښایسته پوښتنه دې وکړه. هغه ځایونو کې چې مین پاکانو کار کړی وي هلته یې موږ او تاسو ته 3 رسمي نښې پرېښې دي. یوه سره ده، بله ابي یعنې اسماني رقمه ده او بله سپینه ده. هغه ځای چې په سور رنګ باندې په نښه شوی دي هلته د مین 100% نښې او علامې دي. هغه ځایونه چې په ابي یعنې اسماني رقمه رنګ باندې په نښه شوی وي هلته د ناچاودو نښې او علامې دي. او هغه ځایونه چې په سپین رنګ په نښه شوی وي هغه د صحت علامه ده. نو موږ او تاسو کولی شي چې د خپل د ژوند مشکلات روزمره د همدغې لارې نه حل کړو، په دې لاره تګ راتګ وکړو. چې د شیانو ویني یو ځای نه بل ځای ته انتقالوی شو. تاسو ته مخکې ویلې که چېرته تاسو یو مین ګورئ یا یو ناشنا شی ګورئ چې تاسو یې نه پېژنئ، تاسو باید هغې ته لاس ور نه وړئ، د ځای څخه یې بې ځایه نه کړئ. تاسو باید د کلي مشرانو ته یا لنډې امنیتي پوستې ته، مسؤلینو ته او یا مین پاکۍ ګروپ ته خبر ورکوئ چې هغوی راشي دغه شیان د منځه یوسي. هغه ځای چې په سور رنګ باندې په نښه شوی دی هلته د مین 100% نښې او علامې دي. هغه ځایونه چې په ابي یعنې اسماني رقمه رنګ باندې په نښه شوی وي هلته د ناچاودو نښې او علامې دي. او هغه ځایونه چې په سپین رنګ په نښه شوی وي هغه د صحت علامه ده. نو موږ او تاسو کولی شي چې د خپل د ژوند مشکلات روزمره د همدغې لارې نه حل کړو، په دې لاره تګ راتګ وکړو. د شیانو ویني یو ځای نه بل ځای ته انتقالوی شو. تاسو ته مخکې ویلې که چېرته تاسو یو مین ګورئ یا یو ناشنا شی ګورئ چې تاسو یې نه پېژنئ، تاسو باید هغې ته لاس ور نه وړئ، د ځای څخه یې بې ځایه نه کړئ. تاسو باید د کلي مشرانو ته یا لنډې امنیتي پوستې ته، مسؤلینو ته او یا مین پاکۍ ګروپ ته خبر ورکوئ چې هغوی راشي دغه شیان د منځه یوسي. نور خو څوک پوښتنه لرئ که ښه پوښتنه نه لرئ؟ زه ستاسو نه یوه پوښتنه کومه. تاسو ما ته ویلی شئ چې د مین څخه بل خطرناک شی کوم شی شته دی؟ څوک یې راته وایي؟ یاقوت لالا د مین هم کوم بل خطرناک شی شته؟ زه خو دا فکر نه کوم. من کور ورانوي، موټر الوزوي، فلنکوچ الوزوي، انسان وژني، د دې نه خو زه خطرناک کوم بل شی نه د وینم. مین څخه بل خطرناک شی شته دی، هغه دا ده چې یو معیوب او معلول رشخند کول دا د مین څخه ډېر خطرناک دی. په خدا وراستی چې دا معیوب باندې رشخند وهل دا د مین نه ډېر خطرناک. تاسو دا فکر کوئ چې یو معیوب او معلول نشي کولی چې خپل بچیانو ته الله رزق پیدا کړي؟ یار محمد بیچاره وګورئ چې وخت به یې د لاسه ورکړې ده. تاسو اوس دا فکر کوئ دا معیوب دی معلول دی؟ نه، هغه نه معیوب دی نه معلول دی، هغه بالکل موږ او تاسو غوندې یو سالم انسان دی. مصروف دی سړی ماشي بخیر حاجي بابا په خیر ولا چې بس دا ګل محمد سوال یې کړی و د هغې جواب مې ورکړ ورته. چیرې بچی یار محمد چیرې؟ ولا احمد خانه د یار محمد کارونه دې اونۍ کې زیات شوي دي او تللی دوکان ته خپل خیاطۍ لپاره. یعنی خپل کارونه یې بېرته شروع کړي؟ الحمدلله کاروبار ډېر ښایسته شوی دی. هغه د راغی عمر زیات دی را روان دی. ته څنګه یې؟ شکر د خدای فضله. ته ښه یې بچی؟ حاجي بابا څنګه یې ته؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. دوکان دې بند کړ؟ او ماما حاجي صاحب السلام علیکم. یار محمده تازه خسر دې راغلی. یار محمد بچی ما خبره تا کو خوښ شو چې ماما هم شته او حاجي صاحب هم شته او ګل محمد هم شته. خو خیر کومه ورځ نه چې ته په منځ زخمي شوې تا سره ستا مېرمنه د ستا د واده په فکر کې وو، خو دا سهمه زما نه وشوه. حاجي صاحب خپل ولی تا ویلو دا ما ویلې خبرې شته پکې. دې خبرونه باید موږ تېر شو. بله اوس ما ته هم دا ثابته شوه چې تا بېرته ځان ته مصنوي یعنې سختګي خپه اچولې ده او خپل کورنۍ ته حلال رزق ګټلی شي. نو خیر کومه اشتباه او ساوه چې ما نه شوې هغه زه تاسو نه معافي غواړم. حاجي صاحب تاسو ټول ته وایم نو تاسو کولی شئ چې
چې څه وکړئ پوهېږې بچیه نه والا چې سر دنده نن نه وم دا اوس نه د یار محمد د واده بندوبست ونیسئ مبارک شه هغه چاقو مې سو چې یو څو ډزې وکړو احمد چاقو خان مې سو شو ډزې مه کوه ډزې مه کوه صبر وکړه خبره کوي حاجي بابا خبرې احمد خان وروره خدای تعالی اجر درکړي چې موږ ته د نوی ژوند راوبخلو موږ به انشاءالله د خپل واده بندوبست وکړو ستا د کور ودان وي سمه ده علي صاحب ستاسو په اجازه زه اوس لاړم تاسو خپل واده غرمه پاس شه غرمه به تېره کړې نه بځې مننه خدای په امان مخه دې ښه شه یار محمد خانه بیا دې درته مبارک 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 وي یار محمد حاجي بابا تا ته ستاسو د مبارک وي بچه ستاسو د مبارک وي ښه ښه شو یار محمده چې ستا دغه کوژدن وشو او څنګه چې دغه خبره ومنله حاجي بابا څه ووایم زړه مې غواړي خو سترګې مې شرمېږي څه خبره ده یاره حاجي بابا زړه مې غواړي چې دغه بازوګان ورسره وخوځم زه شروع کړه چې ته بچه دا د خوشحالۍ ورځې ده حاجي بابا محمد صاحب ورته ورکړو